अस्सलामुअलैकुम मलګرو د کرکټ په لوبغاړو کې څوک د ټولو نه مالدار لوبغاړی دی. په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته ښایو د کرکټ 15 مالدار لوبغاړي. په 15 نمبر راځي براین چارلز لارا چې څوک د براین لارا په نوم مشهور دی. د چا دولت چې $80 ملیون دی چې کوم په پاکستانی روپو کې د 10 اربه 52 کروڑه 10 لک روپو برابر دی. براین چارلز لارا په 2 مئی 1991 کې پیدا شوی و. دا په ګس لاس لوبه کوونکی و، یعنی لیفت هینډډ بیټسمین دی. براین لارا د ویسټ انډیز دپاره د 1990 تر 2009 پورې انټرنیشنل کرکټ کړی دی. براین لارا د خپل لوبي آغاز د پاکستان خلاف د ټیسټ لوبینا په 8 دسمبر 1990 کې کړی و او اخیری ټیسټ میچ هم د پاکستان خلاف په 28 نومبر 2008 کې لوبولی و. براین چارلز لارا یو ټیسټ میچونه د 52.88 بیټینګ ایوریج سره لوبولی دي. براین لارا یو کم 300 ون ډے انټرنیشنل د 40.48 بیټینګ ایوریج سره لوبولی دي. په ټیسټ میچونو کې 40 سنچرانی او 250 ففټیانی دي او په ون ډے انټرنیشنل کې 19 سنچرانی او 3 ففټیانی دي. په 4 نمبر راځي ریکی توماس پونټینګ چې څوک د ریکی پونټینګ په نوم مشهور دی. د ریکی پونټینګ دولت $80 ملیون دی چې کوم په پاکستانی روپو کې د 12 اربه 20 کروڑه 15 لک روپو برابر دي. ریکی پونټینګ په 19 دسمبر 1994 کې پیدا شوی دی. ریکی پونټینګ خیلاسه یعنی رائټ هینډډ بیټسمین دی. ریکی پونټینګ د استرالیا دپاره د 1995 نه تر 2012 پورې لوبېدلی دی. ریکی پونټینګ لومبی ټیسټ په 8 دسمبر 1995 یعنی 1995 کې د سریلنکا خلاف لوبولی و او اخیری ټیسټ میچ په 3 دسمبر 2012 کې د ساوث افریقا خلاف لوبولی و. ریکی پونټینګ لومبنی ون ډے انټرنیشنل د ساوث افریقا خلاف په 15 فروری 1995 کې او اخیری ون ډے انټرنیشنل یې د انډیا خلاف په 19 فروری 2012 کې لوبولی دی. ریکی پونټینګ ټوټل 188 ټیسټ د 51.15 بیټینګ ایوریج سره لوبولی دي چې پکې 140 سنچریانې او 2 ففټیانې شامل دي. ریکی پونټینګ 315 ون ډے انټرنیشنل میچونه هم لوبولی دي چې پکې د ریکی پونټینګ بیټینګ ایوریج 2.03 چې پکې 10 سنچریانې او 2 ففټیانې هم شامل دي. په 3 نمبر راځي د انډیا ویراټ کوهلی چې د چا د دولت مالیت تقریبا $92 ملیون دی چې کوم په پاکستانی روپو کې 14 اربه 14 کروڑه 22 لک روپو برابر دي. په 15 نومبر 1988 کې پیدا شوی ویراټ کوهلی د خیلاس یعنی رائټ هینډډ بیټسمین دی. ویراټ کوهلی د 2008 نه تر اوسه پورې د انډیا د طرف نه لوبیږي. د ویسټ انډیز خلاف یې خپل لومبی ټیسټ میچ په 6 جون 2011 کې لوبولی دی او لومبنی ون ډے انټرنیشنل یې د سریلنکا خلاف په 13 اگست 2008 کې لوبولی دی. ویراټ کوهلی تر اوسه پورې یو کم 100 ټیسټ میچونه د 50.39 بیټینګ ایوریج سره لوبولی دي چې پکې 20 سنچریانې او 28 ففټیانې شامل دي. دې سره یې 250 ون ډے انټرنیشنل د 58.8 بیټینګ ایوریج سره لوبولی دي چې پکې 3 سنچریانې او 4 ففټیانې شامل دي. زموږ په لیست کې په 2 نمبر راځي مهیندرا سنگھ دهونی چې څوک د کیپټن کول په نوم هم مشهور دی. د دولت مالیت تقریبا $11 ملیون دی چې کوم په پاکستانی روپو کې د 19 اربه 4 کروڑه 18 لک روپو برابر دي. مهیندرا سنگھ دهونی په 9 جولای 1981 کې پیدا شوی دی. دا خلاصې لوبغاړی دی یعنی رائټ هینډډ بیټسمین دی
او یو بهترین کیپر هم دی. مهندرا سنگ دهونی د 2004 نه تر 2019 پورې د انډیا د طرف نه لوبېدلی دی. د دهونی لومړنی ټیسټ میچ د سریلانکا خلاف په 2 دسمبر 2015 کې لوبولی و او اخیری ټیسټ میچ یې د استرالیا خلاف په 28 دسمبر 2014 کې لوبولی و. مهندرا سنگ دهونی لسکم سل ټیسټ میچونو کې 6 سنچریانې او 3 50 جوړې کړې دي. مهندرا سنگ دهونی 350 ون ډے انټرنیشنل 50.53 بیټینګ ایوریج سره لوبولې دي چې پکې 10 سنچریانې او 3 شامل دي. په لومړني نمبر راځي سچن رمیش ټنډولکر چې د چا د دولت مالیت تقریبا $100 ملیون دی چې کوم په پاکستانی روپو کې یو کم 10 اربه 80 کروڑه 95 لک روپو برابر دي. سچن ټنډولکر چې په 23 اپریل 1983 کې په انډیا کې پیدا شوی دی. سچن ټنډولکر ته د زبردست بیټینګ کولو په وجه لیټل ماستر هم ویل کیږي. سچن ټنډولکر د خلاص بیټسمن او د خلاص بال ویشتونکي یعنی لیگ سپینر او آف بریکر هم وو. سچن ټنډولکر د 1989 تر 2014 پورې د انډیا د طرفه لوبېدلی دی. خپل لومړی ټیسټ میچ یې په 15 نومبر 1998 کې د پاکستان خلاف لوبولی و او اخیرنی ټیسټ میچ یې د ویسټ انډیز خلاف په 14 نومبر 2014 کې لوبولی و. د سچن ټنډولکر د ون ډے انټرنیشنل د شرټ نمبر 10 و. سچن ټنډولکر 200 ټیسټ میچونه د 53.8 بیټینګ ایوریج سره لوبولې دي چې په کوم کې 50 سنچریانې او 88 شامل دي. دې سره سره 463 ون ډے انټرنیشنل یې د 440.83 بیټینګ ایوریج سره لوبولې دي چې په کوم کې یو کم 50 سنچریانې او 90 شامل دي. که تاسو هم دا قسمه معلوماتي ویډیوز کتل غواړئ نو سبسکرایب کړئ زموږ یوټیوب چینل معلوماتي خزانه او زموږ د فیسبوک پیج هم د معلوماتي خزانه په نوم سره دی. جزاک الله.